په داسې حال کې چې سیمهیزې اقتصادي اړیکې ورځ تر بلې پراخېږي، افغانستان هڅه کوي له ګاونډیو او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې نوې مرحلې ته ورسوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر الحاج نورالدین عزیزي د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت له معین تورسکنلوف سره په کابل کې لیدنه او خبرې وکړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ویان ناخوندزاده عبدالسلام جواد په وینا په دې لیدنه کې ښاغلي عزیزي د افغانستان منځنۍ اسیا د مشورتي غونډې کې د قرغیزستان د پلاوي له ګډون څخه مننه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. محترم الحاج نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با محترم عبدالله عزیزوف رئیس آژانس توسعه صنایع ادویه‌جات جمهوری ازبکستان و هیئت همراهشان دیدار و گفتگو نمود. در آغاز این دیدار وزیر صنعت و تجارت ضمن خوشامدگویی به هیئت ازبکستانی که به منظور گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی میان دو کشور و افغانستان سفر کردند از حضور آنان قدردانی نموده و بر تقویت و توسعه روابط دوستانه و اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان تاکید ورزید. آقای عزیزی با اشاره بر رشد بیش از 50% حجم تجارت میان دو کشور این پیشرفت را مثبت ارزیابی کرده و ابراز داشت که با همکاری مشترک ظرفیت افزایش بیشتر سطح مبادلات تجارتی میان دو کشور وجود دارد. نوموړي زیاته کړه چې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت معین د دواړخیزو همکاریو د پراختیا په موخه د صنعت او سوداګرۍ وزیر ته قرغیزستان ته د رسمي سفر بلنه ورکړې ده. هغه همداراز وویل دواړه لوریو د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ د سوداګرۍ د کچې له زیاتوالي خوښي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې دا کچه دې تر $1 میلیارډ پورې لوړه شي. در ادامه محترم عبدالله عزیزوف ضمن ابراز خرسندی از مهمان نوازی جانب افغانستان وضعیت امنیتی کشور را مثبت ارزیابی کرده و پیام‌های نیک مقامات عالی رتبه جمهوری ازبکستان را به جانب افغانستان ابلاغ نمود. وی با تاکید بر ارتقای سطح تجارت دوجانبه از تمایل جدی کشورش برای گسترش همکاری‌های اقتصادی به ویژه در بخش ادویه خبر داد. آقای عزیزوف افزود بیش از 20 شرکت بزرگ فعال در بخش ادویه هیئت ازبکستانی را در این سفر همراهی می‌کند که همگی علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در افغانستان هستند. په دې ناسته کې ښاغلي عزیزي پر قرغیزستان کې د رغنیزو پروژو په اړه د خبرو پر مهال وړاندیز وکړ چې د افغان ساختماني شرکتونو او مسلکي کادرونو له ظرفیتونو څخه د هلته استفاده وشي. کارپوهان باور لري چې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا کولی شي د سوداګرۍ حجم زیات کړي، د کار فرصتونه رامنځته کړي او د هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. په ټوله کې دا ډول لیدنې او هوکړې نه یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي بلکې د خلکو لپاره د سوداګرۍ، کارموندنې او اقتصادي ودې نوې دروازې هم پرانیزي. تمه ده چې د دې همکاریو په دوام سره به افغانستان د سیمې په یو مهم اقتصادي مرکز بدل شي.